د ننګرهار امنېې قومندان شیخ الحدیث مولوي نداء محمد ندیم وايي چې د افغانستان او پاکستان هیوادونو مشرانو تیره ورځ په طورخم ښارګوټي کې د مسافرینو تګ راتګ په موخه په نویو سهولتونو هوکړه وکړه او ټاکل شوې چې د دواړو هیوادونو مسافرینو لپاره نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. اسلامي امارت د داخله وزارت د محترم مقام له خوا څخه یو هیئت راغلی و، سفر یې راکړی و د ننګرهار ولایت ته، چې د هغه پلاوي سره موږ هم ملتیا درلوده یادې سیمې ته مو سفر وکړي او په یاده سیمو کې مو طورخم په ساحه کې مو د ورور هیواد پاکستان د خیبر پښتونخوا د ځایي مسؤلینو سره مجلس وکړي او هغه ستونزې د ساحې مشکلات مو سره شریک کړه. الحمدلله چې تر ډېره حده په ډیرو موضوعاتو کې توافق ته سره ورسېدو. نوموړی وایي له دې وروسته 8 کلن ماشوم ناروغ او د ناروغ پیاوز پرته له پاسپورټ او ویزې څخه پاکستان ته سفر کولی شي. همداراز هغه بارولونکي موټر چې پکې بار اموال د لمنځه تللو خطر سره مخ وي او د اوښتلو لومړیتوب لري او نور موټرو ته به هم توقیف نه ورکول کیږي. هغه زیاتوي په طورخم کې به له دې وروسته ګڼه ګوڼه ختمیږي او زموږ خلک په پوره عزت او سهولت سره تګ راتګ کوي. او بله مهمه مسله چې هلته په سیمه کې وه هغه د تجارانو ورونو مشکل و، د موټروانانو مشکل و، د موټرونو د ګاډو مشکل و چې هلته به په سلهاوو ګاډي انتظار و، موټر به انتظار و. پر هغه باندې هم توافق وسو، دا تصمیم ونیول سو چې دا مشکل به مطلق ختمیږي، نور به د ګاډو انتظار نه وي. البته پر دې هم توافق و چې حق د اولیت به هغه موټرو ته ورکوو چې هغه د میوې موټر چې هغه مال یې خرابېږي، هغه بار یې خرابېږي. امنېې قومندان وایي چې تر دې وړاندې د ورځې 40 ناروغان اوښتلی شو، خو اوس هره ورځ 100 ناروغان کولی شي چې پاکستان ته سفر وکړي. هغه هیوادوال چې د پاکستان اسلامي هیواد ته سفرونه لري د دا ستونزو سره نه مخ کېږي، هغه ستونزې به ستاسې سره شریکې کړو. یوه په هغه ستونزو کې دا وه دا زموږ ستاسې هیوادوال چې پاکستان هیواد ته سفر لري، نو په دې طرف کې یا ترتیب داسې دی چې د پاسپورټ او د ویزې سلسله ده، خو هغه ماشومان چې عمر یې 8 کلونو ته رسیږي پر دې فیصله وسوه چې د هغه ماشومانو څخه به پاسپورټ نه غوښتل کېږي. پر دې توافق وسو او دا وعده راکړه سوه چې دا مشکل به نه وي. دوهمه مهمه مسله چې په سیمه کې زموږ دپاره مشکل و، زموږ هیوادوال یې د ستونزو سره مخ کړي وه، هغه د مریضانو مسله وه چې په 24 ساعته کې به 40 کسانو مریضانو اجازه زموږ طرف مقابل ورکوله. اوس 40 کسانو پر ځای باندې د 100 کسانو اجازه وسوه چې روزانه به په 24 ساعته کې 100 کسان مریضان اخواته وړي، خو د مریض سره به یو پایواز هم ورسره وي. د پایواز دپاره هم دا ضرور نه دی چې پاسپورټ ورسره وي. د ننګرهار امنېې قومندان مولوي نداء محمد ندیم په وینا له پاکستان لوري یې ژمنه اخیستې چې نور به دې طرف ته توغندي نه راځي او په راتلونکي کې به دواړه هیوادونه د مسافرینو او سوداګرو په برخه کې نور سهولتونه هم رامنځته کړي.